د غزني ولایت د ترانسپورت ریاست د مسؤلینو په وینا دغه تمځای د یو منظم ترانسپورتي پلان برخه ده چې د غزني ولایت په 18 ولسوالیو کې پلی کیږي او موخه یې د مسافر وړونکو وسایطو د تګ راتګ تنظیم او په ښار او ولسوالیو کې د ترافیکي نظم ټینګښت دی. موږ پلان او تصمیم لرو چې د غزني ولایت ټولو ولسوالیو ته د خپل ترانسپورتي خدمات مخته یوسو او پسې ولاړ سو. په هرې ولسوالۍ کې موږ موټروانانو او ولس ته او د ولسوالۍ مرکز ته خدمات وړاندې کوو. په همدې حال کې د مسافر وړونکو موټرو چلوونکي د دغه تمځای له جوړېدو هرکلی کوي او وایي د دې تمځای په فعالېدو سره به دوی له سرګردانۍ خلاص او مسافر به هم وکولای شي چې د سفر لپاره له مشخص ځای څخه په موټر کې سپاره او ښکته شي. نظامی ترمینال ما بسیار خوشحال هستیم از این پیش که بود در پیشای دکانهای مردم رش و زیاد بیروبار بوده، رابندون بوده، دیگه دکاندارا هم اذیت میشد، سواری هم اذیت میشد، ما هم اذیت میشد. این حال که نی ترمینال جور که کلگی ما راحت هستیم، موټرای ما هم ټکسی قانوني. ډریورانو لپاره هم غټ خدمت ده. مخکې له دې به موږ په بازار کې وینې ولاړ ولو، د هر دکاندار لپاره به مزاحم وو او د سواریانو او د موټروانانو لپاره هم وینې مشکل وو. نو اوس یې دغه ترمینل راته ونیوی، نو هم موږ په سهولت کې یو، هم به نماینده د موږ په سهولت کې، هم به مسافر د موږ خوشحاله په سهولت کې به وي، هم به چاته د ډریورانو لخوا مزاحمت نه وي او هم به ډریورانو ته د دکاندارانو یا د کارهباغ د ولس لخوا کوم مزاحمت نه وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د غزني ولایت د ترانسپورت ریاست له لوري د مرکز اړوند د تلخکزار په سیمه کې د بار وړونکو موټرو د یو ترمینل د جوړولو چارې د 34 میلیونه افغانۍ په ارزښت پیل کړې وې.